بهلول دنا رحمه الله یوه عجیبه کیسه. یو سړی مسجد جوړ کړ. بهلول دنا رحمه الله ترې وپوښتل دا مسجد د رب د رضا لپاره جوړ کړی که نه د ځان مشهورتیا لپاره؟ سړي وویل طبعا دا مې د خپل رب د راضي کولو لپاره جوړ کړی. بهلول وغوښتل چې دا سړی اخلاص امتحان کړي. نو نیمه شپه راغلی او پر دیوال یې ولیکل دا مسجد بهلول جوړ کړی. پر سبا چې کله خلک جومات ته راتلل پر دیوال به یې چې خط لوسته نو ویل به یې څه د خیر انسان ده، رب دې ورته اجرونه ورکړي، یعنې دعاوې به یې کولې ورته. هغه شخص په غوسه شو او ویې ویل بهلول درواغ وایي، دا جومات ما په خپل مال جوړ کړی او تاسې دعاوې بهلول ته کوئ. بهلول وخندل او ویې ویل ستا معامله د الله جل جلاله سره وه که د خلکو سره؟ نو هر کار د رب د راضي کولو لپاره وکړئ. د خلکو د راضي کولو او ځان مشهور کولو لپاره که رب د رضا کړ خلک به درنه حتما رضا وي.